څنګه ښکلی د قرآن رب رالیږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 څنګه ښکلی د قرآن رب رالیږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، د قیامت د لویو علامو څخه یوه علامه په ځمکه کې ننوتل دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 3 ځایونو کې به خلک په ځمکه کې ننویستل شي. یو په مشرق کې، بل په مغرب کې او بل په جزیرة عرب کې. حضرت شاه صاحب لیکي چې دغه عذاب به الله رب العزت په هغو خلکو باندې راولي چې هغوی تقدیر دروغ وبولي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وینا کې یوه ښکاره تصریح هم راغلی ده. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په دغه امت کې به په ځمکه کې د ننوتلو او د صورتونو د مسخه کېدلو پیښه منځته راشي او دغه پیښه به په هغو خلکو راشي کوم چې تقدیر دروغ بولي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندوینې دي چې د نن نه یې په سوونو کلونو مخته کړي دي، خو دا به ټول مخې ته راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینا کې څه شک نشته، ځکه الله وایي وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. همدارنګه د قیامت د لویو علامو څخه بله علامه له یمن څخه د اور راوتل دي. له یمن څخه به یو اور راووځي او دا اور به خلک راگیر کړي او د محشر خواته به روان کړي. ملا علی قاری رحمه الله په مرقات کې شرح د مشکات کې لیکي چې له محشر څخه د شام ځمکه مراد ده، ځکه له حدیث څخه ثابتیږي چې د شپېلۍ لپو کولو وروسته به حشر د شام په ځمکه کې وي. او شاه رفیع الدین رحمه الله لیکي په دغو ورځو کې چې د ځمکې په سر به یو داسې کس نه وي چې الله الله ووایي، د شام په ملک کې به امن وي. غله او دانه به ارزانه وي. لوی تجاران او که د لاس مزدوران وي ټول به خپل سامانونه بار کړي او د شام د ځمکې په لور به روان شي. کوم خلک چې نورو ملکونو ته تللي وي هغوی به هم شام ته راشي او همدلته به پاتې شي. د لږو ورځو وروسته به یو لوی اور راښکاره شي او دا اور به د خلکو پسې شي او خلک به د شام په ځمکه راټول کړي. د دې خلکو له ټولولو وروسته به اور ورک شي. د لږې مودې وروسته به خلک بیرته د خپلو وطنونو په لور مخه وکړي. ځینې خلک به نورو ملکونو ته هم لاړ شي، مګر د شام په ځمکې کې به پوره امن او آبادي وي. همدغه قیامت ته بیخي نږدې او آخري علامه ده او له دې څخه 3 یا 4 کاله وروسته به قیامت قائم شي.
حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای، مسلم حدیث ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت به تر ټولو بدترینه خلکو باندې راشي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای قیامت به تر هغه وخته پورې رانشي تر څو چې د ځمکې په سر خلک الله الله وایي. او په یو بل روایت کې راځي چې په یو داسې کس به هم قیامت رانشي کوم چې الله الله وایي. په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې ناګهانه به الله رب العزت یوه هوا راوالوزوي چې د مسلمانانو د څنګونو سره د لګېدو وروسته به د هر مؤمن او مسلم روح واخلي او د ځمکې په سر به بدترینه خلک باقی پاتې شي. دوی به د ټولو په وړاندې د بېحیایي له امله د خرو په څیر له ښځو سره زنا کوي. په همدغو خلکو به الله رب العزت قیامت قائم کړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې له طبري څخه یو روایت را نقل کړی دی چې قیامت به تر هغه وخته رانشي چې یوه ښځه به د سړیو په ډله تیریږي، له هغو څخه به یو سړی پورته شي او هغې ښځې سره به د بېحیایي کوشش وکړي یا په بخښنې سره د هغې لمنه به پورته کوي لکه څنګه چې د غوا یا میښې لکۍ پورته کیږي او له دې سره به زنا وکړي. د داسې حال په لیدلو سره به د دوی له ډلې څخه یو تن ووایي که چیرې د دیوال شاته په څنګ شوی وی نو ښه به وی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کس چې دوی ته وایي چې د دیوال شاته که شوی وی دا به غوره وی د دوی په منځ کې پاک او بزرگ وي لکه ستاسو تر منځ چې ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دي. صرف دومره چې ورته وایي چې تاسو خو په بېحیایي لاس پورته کړی که د دیوال شاته شوی وی دا به غوره وی. دا به په دیو کې دومره لوی بزرگ وي لکه څنګه چې ستاسو تر منځ ابوبکر او عمر دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل شپه او ورځ به تر هغې پورې ختمه نشي تر څو چې لات او عزا ته یو ځل بیا سجده ونشي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا پوښتنه وکړه ای د الله رسوله کله چې الله رب العزت دغه مبارک آیت را نازل که آیت دا دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. نو ما همدغه فکر کوه یعنی څه چې په دې آیت کې راغلی دي تر پایه به همدغسې کیږي مګر ته وایې چې یو ځل بیا به د لات او عزا عبادت پیل شي. که داسې وي نو بیا د دې آیت څه مطلب دی؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته ځواب راک تر کومه چې الله رب العزت وغواړي دغه دین به غالب وي. له هغې وروسته به یوه عمده هوا الله رب العزت راوالوزوي چې له امله به یې هر هغه مؤمن وفات شي د چا په زړه کې چې د غوښ د دانې په اندازه ایمان وي. له دې وروسته به یوازې هغه خلک پاتې شي په چا کې چې هیڅ خیر نه وي نو دوی به د همدغې ناپوهي او غفلت له امله بیرته د خپل پلار او نیکه دین په لور وګرځي چې هغوی بتانو ته سجدې کولې نو دوی به هم بتانو ته سجدې کوي. الله به په دوی باندې قیامت قائم کی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی د مشکات حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دجال له وژلو وروسته به تر 7 کالو پورې خلک په داسې کیف ژوند کوي چې د 2 کسانو ترمنځ به هیڅ ډول دښمني نه وي. بیا به د شام له اړخه یوه سړه هوا راوالوزي
چې له امله به ټول مؤمنان ختم شي، د ځمکې په سر به هیڅ داسې کس پاتې نشي د چا په زړه کې چې د ذرې په اندازه ایمان وي. د دغې هوا د اثر له امله به د بېخیرو او د بېدینو خلکو روحونه قبض نه کړی شي، یعنې هغوی به ژوندي پاتې شي، خو د مؤمن او مسلمان به تر دې حده پورې روحونه واخیستل شي. که د مسلمانانو له ډلې څخه کم کس د یو غره په منځ کې په یو سمڅه کې پناه واخلي، نو دغه هوا به تر همغه ځایه ورشي او د ده روح به واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وویل له دې وروسته به د ځمکې په سر تر ټولو بدترین خلک پاتې شي، کم چې د بدو او ناکاره کارونو په ترسره کولو یو بل څخه د وړاندېوالي لپاره د سپکو مرغانو په څیر په تیزي سره الوتونکي وي، او د نورو په وینه تویونه او ځان اخیستنه کې به د وحشي ځناورو په څیر اخلاق لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ډول خلک به پاتې شي، نه به خیر پیژني او نه به بدي بده بولي. کله چې شیطان د دوی دا ناوړه حال وګوري، نو د انسان په جامه کې به د دوی په منځ کې حاضر شي او دوی ته به ووایي افسوس تاسو څه ډول خلک شوي یاست. تاسو ته شرم نه درځي چې د خپلو پلرونو او د خپلو نیکونو دین مو شاته پریښی دی. هغوی به ورته ووایي نو ته ووایه چې موږ څه وکړو. شیطان به ورته د بت پرستي ښودنه وکړي او هغوی به بتانو ته سجدې وکړي. دوی به په همدې حال کې وي، یعنی د بتانو په عبادت کې به مشغول او بوخت وي. د شر او فساد کارونو په کولو کې به ورځ تر بلې پرمختګ کوي. د نورو په وینه تویونه او وژنه کې به لکه د وحشي ځناورو په څیر اخلاق کوي. دوی ته به ښه رزق ورکول کیږي او هوسا ژوند به تیروي. بیا به د لږې مودې له تیرېدو وروسته شپېلۍ پوکړی شي چې له امله به یې ټول هغه مخلوقات چې روحونه لري مړه شي. څوک چې د دې شپېلۍ آواز واوري له ویرې څخه به حیران شي، سر به یو اړخ ته ځوړندوي او بل اړخ ته به یې پورته کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو وړاندې چې کوم کس د دغې شپېلۍ غږ اوري، هغه کس به وي چې د خپلو اوښانو د اوبو څکلو حوض رغوي. د شپېلۍ د آواز اورېدو سره به سم بېروحه شي، بیا به ټول خلک بېروحه شي. له دې وروسته به الله رب العزت یو باران وکړي. دغه باران به د شبنم په څیر وي. د دې باران له امله به ټول خلک له ځمکې څخه راپورته شي. په قبرونو کې هغه خاورې بدنونه به د الله په قدرت جسدونه شي. بیا به د دوهم ځل لپاره شپېلۍ پوکړه شي. په دې سره به ټول خلک راپورته شي. هم د مسلم حدیث دی. نو دا د قیامت هغه لویې علامې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو مبارکو احادیثو کې بیان کړي دي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د قیامت د راتلو نه مخکې ځان د قیامت لپاره آماده کړو، تر څو الله رب العزت موږ د مؤمنانو په صف کې حشر کړي. ځکه هغه کسان چې د قیامت د راتللو لپاره آمادګي او تیاری نه نیسي، الله رب العزت به هغوی د بې حیاو خلکو په صف کې حشر کوي. نور به واورو درنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. څنګه ښکلی د قرآن رب رالیږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن. قرآن 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 څنګه ښکلی د قرآن رب رالیږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن. قرآن 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 درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د بخاري او د مسلم په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل قیامت به ضرور په داسې حال کې ناګهانه راشي
چې دوو کسانو به په خپلو منځونو کې د پلورلو او پیرودلو لپاره د رختونو تان خلاص کړی وي، دوی به لا خبره نه وي پخه کړې او ټوټه به یې نه وي ټوله کړې چې قیامت به راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وویل البته قیامت به په داسې حال کې راشي چې یو کس به د خپلې اوښې څخه د شیدو لشلو لپاره روان وي مګر اوبه نه څکي. یعنی دومره ژر به قیامت پرې راشي او یقینا چې قیامت په داسې حال کې راځي چې انسان به خپل حوض جوړوي خو تر اوسه به یې خپلو څارویو ته اوبه نه وي ورکړې چې قیامت به راشي. رښتیا هم درنو اوریدونکو قیامت به په داسې حال کې راشي چې یو کس به خپلې خولې ته د ډوډۍ کپ وړاندې کړي مګر اوبه نه خوري. یعنی خولې ته به یې د ډوډۍ لمړۍ پورته کړې وي تر څو چې هغه وخوري، په ده به قیامت قائم شي، هغه د خپل خوراک لپاره چې کومه مړۍ پورته کړې هغه به هم خولې ته وړی ونه شي. مطلب دا دی لکه څنګه چې نن سبا خلک په دنیوي کارونو کې بوخت دي، همدغسې به هغه وخت هم خلک په کارونو کې بوخت وي چې الله رب العزت به پرې قیامت راوړي. لکه څنګه چې الله رب العزت په خپل مبارک کلام کې په سورت انبیا کې فرمایي بل تأتیهم بغتة فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون. قیامت به په ناڅاپي ډول ورباندې راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دوی ته یوه شیبه مهلت ورکړی شي. د قیامت نښې الله رب العزت خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته ښودلې وې تر څو دا په خپله ژبه انسانانو ته ورسوي. خو دا چې قیامت به کله وي دا وخت یې په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نه دی ښودلی. خو د ابن ماجه او د امام احمد رحمه الله په مسند کې داسې راغلي چې قیامت به د جمعې په ورځ وي. دا یې هم ویلي چې د جمعې په راتلو مقرب ملائک هر یو آسمان، هر ځمکه، هر یو غر، هر هوا، هر ونه، هر غونډۍ، هر تیږه او هر سمندر ویریږي چې نن قیامت نشي. خو د قیامت ورځ نامعلومه ده. د قیامت د ورځې په اړه پرته له الله رب العزت څخه بل چاته معلومات نشته. یوازې د قیامت معلومات الله څخه دی. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه د قیامت په اړه پوښتنه وشوه نو د الله رب العزت لخوا داسې حکم راغی لکه چې په صورت اعراف کې الله فرمایي قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة. ووایه ای محمده دغه معلومات یعنی د قیامت د ورځې معلومات یوازې زما رب ته دی. الله رب العزت به په خپل وخت را څرګند کړي. په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وي، هغه به پر تاسې په ناڅاپي ډول راشي. نو درنو اوریدونکو الله رب العزت په قرآن کریم کې قیامت په بیلابیلو نومونو سره یاد کړی دی. کله په یو نوم او کله په بل نوم، په دې خاطر چې انسان راتللو ته تیاری ونیسي او په غفلت کې د پاتې کېدو له امله ځان د دوزخ وړ ونه ګرځوي. هر کله چې یو انسان د قرآن کریم مطالعه وکړي او قرآن کریم تلاوت وکړي نو ډیرې ګټې ترې پر لاس راتلی شي. یوه ګټه دا ده چې خلک د قیامت له حیبت او ویرې نه خبریږي. انسان او پیری په دې پوهوي چې دا دنیا له منځه تلونکې ده او یوه داسې دنیا راتلونکې ده چې په هغې کې به ستاسو تلپاتې ژوندون وي. نو ای انسانانو او پیریانو دغه دنیا خپل اصلي هستوګنځای مه ګڼئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راځي کم انسان چې د قیامت لپاره تیاری نه کوي نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت د بې حیا انسانانو په قطار کې راپورته کوي. څومره لوی تاوان.
که انسان پوه شي نو له دې نه غټ تاوان نشته چې د ټولې نړۍ په وړاندې د یو تن د داسې کسانو په منځ کې راپورته شي چې هغوی په دې دنیا کې د الله رب العزت او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د امرونو لاندې ژوند نه وي کړی بلکې د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند یې تیر کړی وي. د قیامت ورځ ډیره درنه ورځ ده. درنه ولې ده؟ او له دې خبرې نه مطلب څه ده چې یو منسقید رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې له خپل اهل څخه دې د دوزخ لپاره بچي را وباسه. آدم علیه الصلاة والسلام به ورته ووایي له څو کسانو څخه څو کسان؟ الله رب العزت به ورته ووایي په 999 د دوزخ لپاره او یو کس د جنت لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې خبرې په اورېدو سره به ماشومان هم د غم له امله سپینګیري شي. موږ او تاسې دا خبرې یوازې په خولې باندې کوو او په غوږونو یې اورو. که د دې حال تر حقیقته سړی ورسي نو قسم په الله چې د ژوند یوه لحظه به هم د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د امر خلاف تیر نه کړي. تاسو په تیرو خپرونو کې واورېدل چې د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې په مدینې منوره کې ملخان ختم شوي ول. عمر رضی الله تعالی عنه ډیر خفه شو. ځینې کسان یمن او نورو علاقو ته ولیږل تر څو معلومات وکړي. کوم کس چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق د یمن خواته لیږلی و هغه یو لپه ملخان راوړل او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وړاندې واچول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوښ او خوشحاله شو او ویل قسم په الله چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی و چې قیامت ته نږدې به تر ټولو وړاندې ملخان ختم شي او هلاک بشي. دا د قیامت یوه علامه وه چې په اصل کې ښکاره شوې هم نه وه. یوازې د عمر ګمان و چې ګوندې ملخان له منځه ولاړل، خو د عمر په څیر یو ستر شخصیت له امله په دومره فکر کې شو. افسوس زموږ او ستاسو پر حال چې د قیامت سلګونه علامې مو د سترګو په وړاندې پوره پرتې دي، خو څه فکر راسره نشته. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو پر حال باندې رحم وکړي. نو درنو اوریدونکو، دا وه د قیامت د علاماتو آخرنۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته ما وړاندې کړه. په دې هیله چې د دې نه تاسو څه زده کړي وي او په خپل ژوند کې د قیامت لپاره تاسو تیاری ونیسئ او ما غریب هم په خپلو دعاګانو کې مه ایروئ. انشاءالله تر بلې خپرونې پورې چې سره د تازه موضوع نه ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسه. تربیه لید قرآن برکتی کل حسین چاچی من لید قرآن څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکتی کل حسین چاچی منلی د قرآن 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 چې لارښود د هرې چارې د عرب هم د عجم چا ساتلی په سینو کې چا لیکلی په قلم چې لارښود د هرې چارې د عرب هم د عجم چا ساتلی په سینو کې چا لیکلی په قلم کای پټ متشابه دی کای حکم د محکم تر قیامت به چلیږي له هر عصر سره سم کای پټ متشابه دی کای حکم د محکم تر قیامت به چلیږي له هر عصر سره سم تر قیامت به چلیږي له هر عصر سره سم
خود با پوش چی فغوری کتلی دی قرآن برکتی کل حسین چاچی منلی دی قرآن خود با پوش چی فغوری کتلی دی قرآن برکتی کل حسین چاچی منلی دی قرآن څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکتی کل حاصل چاچی منلی دی قرآن 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 بقره د سر تاج د زړه شریف اسرا په یاسین کې تحسین دی په رحمان کې ښکلا بقره د سر تاج دی د زړه شریف اسرا په یاسین کې تحسین دی په رحمان کې ښکلا معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا پزراتو کائناتو غړېدلی د قرآن برکتی کل حاصل چاچی منلی د قرآن پزراتو کائناتو غړېدلی د قرآن برکتی کل حاصل چاچی منلی د قرآن څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکتی کل حاصل چاچی منلی د قرآن برکتی کل حاصل چاچی منلی د قرآن 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 خود پزړه به مطمئن وي څنګه ټینګه یې وعده غرونه غرونه